په اسلام آباد کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د مخالفانو د غونډې پیلېدل او په مسکو کې یوې بلې مهمې غونډې ته د نوموړې واکمنۍ د چارواکو بلل. په پاکستان کې د افغان سیاستوالو، فعالانو او ښځو د پیل شوې غونډې موخه څه ده او کومو چارواکو، سیاستوالو او ښځو پکې ګډون کړی؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلام آباد د غونډې خبر لرو خو پیل د مسکو پر غونډې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د نوموړي وزارت وزیر په کابل کې د روسیې له سفیر سره د مسکو فارمیټ غونډې په تړاو لیدلي. په کابل کې دیمیتری ژیرنوف امیر خان متقي ته ډاډ ورکړی چې د لومړي ځل لپاره به د طالبانو پلاوی د مسکو فارمیټ په 9مه ناسته کې د غړي په توګه ګډون وکړي. ښاغلي متقي په مسکو فارمیټ غونډه کې د طالبانو غړیتوب مهم یاد کړی او زیاته کړې ده چې دا ډول سیمه ایز چوکاټونه د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د باور په رامنځته کولو او مثبت پرمختګ کې بنسټیز رول لري. ښاغلی متقي داسې مهال په کابل کې له ښاغلي ژیرنوف سره ناسته کوي چې د نړیوالو رسنیو د معلوماتو له مخې ټاکل شوې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان په تړاو د مسکو فارمیټ غونډه جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه کې د طالب ضد افغان سیاسي بهیرونو، مدني ټولنو او فعالانو دوه ورځنۍ ناسته پیل شوه چې موخه یې د افغانستان اوسنی ناسم وضعیت ته د یوې وړ حل لارې موندل بلل شوې. دغه ناسته نن پیل شوې. یاده ناسته د افغانستان د ښځو لپاره بنسټ WFA او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې. ګډونوالو ویلي له ناستې موخه د افغانستان د سیاسي راتلونکي ارزونه، د افغان ښځو پر حالت او پر راتلونکو بدلونونو کې د طالبانو د مخالفو بهیرونو ونډه بلل شوې. په دې ناسته کې د جمهوریت نظام د کابینې یو شمېر غړي، د مدني ټولنو استازي، د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د افغان کډوالو یو شمېر استازو برخه اخیستې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.